د کندهار والد د سقوط کېدلو راز افشا شو. د کندهار والي وایي کندهار سیاسي سقوط کړی نه نظامي. د کندهار والي روح الله خانزاده د شنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې د کندهار پر وروستیو نامونو کې یو شمېر سیاسي افراد دخیل وبلل. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د سپین بولدک په ګډون په کندهار کې ځینې سیمې نیولې دي. دغه ولایت والي وایي چې یو شمېر سیاسي افرادو له جګړې پرته سیمې او پوستې طالبانو ته پرېښي دي. ښاغلي خانزاده وویل کندهار سیاسي سقوط کړی دی، کندهار نظامي سقوط نه دی کړی. په یوه ټلیفون باندې بې سرپرسته ولسوالۍ ایله کړې یعنې پرېښې ده. که نظامي سقوط وي په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي، بیا به یې پرېږدي. په زرهاو عسکر تللي دي او په خپلو کورونو کې یې اړولي. داسې ځایونه را معلوم دي چې 4 ورځې کېږي پوستې پرېښودل شوي دي او تر ننه پورې طالب هغه ځای ته نه دی ورغلی. 50 په نیمایي پوستې په یو ټلیفون پرېښودل شوي دي. ښاغلي خانزاده په وار د سیاسي کړیو اصلاح یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې د کندهار ولایت د مشران په کابل کې ناست دي خو په ښکاره یې د کوم کس یا ډلې نوم وانخیست. والي دغو کسانو ته چې هغه یې نوم وانخیست خبرداری ورکړ کندهار له ملت څخه لاس وانخلي، د فساد دوسیې به ټول افغانستان ته افشا کړي. کندهار کې د طالبانو تلفات. د کندهار د والي سره په دغه خبري کنفرانس کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان هم ناستو. هغه خبریالانو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د باندې 60 وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 80 نورې ژوبل کړي دي. هغه وویل په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو ځینې قومندانان هم شامل دي. ښاغلي رحمان په خپلو خبرو کې پاکستان په افغانستان کې په جګړې تورن کړاوی ویل د اسلام جنگ نه دی، د اسلام آباد جنگ دی. هغه په خپلو خبرو کې ډاډه وښوده چې طالبانو ته به ماتې ورکوو او د کندهار امنیت به ساتي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.